سلام ټولو دوستانو ته، راځئ یو ځل بیا هوایي ډګر ته ځو ترڅو وګورو چې کومې نوې اختراع شوې الوتکې رامنځته شوي. اوله شماره هوټلیکاپټر. که چیرته دغه الوتکې ته په ښه دقت سره وګورو د یو هوټل په شکل ښکاري. دغه الوتکه په اصل کې یو هوټل دی، داسې یو هوټل چې 5 منزله لري. د دې الوتکې جوړونکی شرکت د ویاړ احساس کوي، خو د ځینو نورو لپاره بیا د خندا سرټکی دی. ځینې شرکتونه چې غواړي ځان په نړۍ کې مشهور کړي داسې پروژې په لاره کوي. دوهمه شماره ماسکت ایویشن ایکس ای. دغه شرکت یو الوتکه یو نفري جوړه کړې، ډیره وړه خو د کمالاتو ډکه الوتکه ده، صرف یوازې یو نفر لپاره. د دې الوتکې وزن 125 کیلوګرام دی. د دې الوتکې قیمت $950,000 دی. تاسې څنګه حاضر استئ چې دا ډول الوتکه واخلئ؟ دریمه شماره پیاسکی H21. دغه الوتکه یو بل نوم هم لري چې موزي ته ورته الوتکه یا د الوتکه د مسافرو لپاره په کار وړل کیږي، او هم کولی شي چې یو څه اندازه وزن له ځانه سره یوسي. د 19 کسانو د وړلو ظرفیت له ځانه سره لري. څلورمه شماره کینګ سټارلینګ. دغه الوتکه د نړۍ په تاریخ کې یوه حیرانوونکې الوتکه ده. یا د الوتکه 125 ټنه وزن له ځانه سره یو ځای نه بل ځای ته انتقالولی شي. او د دې ترڅنګ 30 نفره هم له ځانه سره لیږدولی شي. ظاهرا ډیره وړه خو د کمالاتو څخه ډکه الوتکه ده. پنځمه شماره اف کوبرا. دغه الوتکه محصول د بیل هوایي شرکت ده. دغه الوتکه هغه وخت ډیره مشهوره شوه کله چې په ویتنام کې وروستي بریدونه او جنګونه زیات شول. سکیرن S450. دغه الوتکه د بار وړونکي الوتکې خاصیت لري، یا د الوتکه د محسوسو کارونو لپاره په کار وړل کیږي. په یو وخت کې 10 ټنه وزن له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدولی شي. دغه الوتکه نه یوازې دا چې د بار وړونکي الوتکې په توګه کار کوي، بلکې د ځنګلونو د اور د مړ کولو په خاطر هم کارول کیږي. اومه شماره کمان کې مکس. دغه الوتکه حیرانوونکي د الوتلو پري لري. دغه الوتکه په یو وخت کې کولی شي 30 ټنه مواد له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي. اتمه شماره بلوي 280. یو عجیب او حیرانوونکې الوتکه ده چې په ډیر لوړ سرعت سره د هدف لور ته حرکت کوي. دغه هلیکوپټر نظامی خواص له ځانه سره لري او یوازې ترېنه په نظام کې کار اخیستل کیږي. یا د الوتکه د پخوانیو هلیکوپټرو څخه په ډیره کمه اندازه غلطیه کوي. بیل هلیکوپټر $80 میلیونه قیمت له ځانه سره لري.
نهمه شماره H160M. دغه الوتکه یو جنگي خاصیت لرونکې ده چې په اروپا کې جوړه شوې ده. دغه الوتکه د ایرباس شرکت له لوري په دې وروستیو کې جوړه شوې. دغه الوتکې په اوس وخت کې د فرانسې د پوځیانو په لاس کې دي. 7 نفره کولی شي چې پکې سفر وکړي. بالاخره آخري الوتکې ته راورسېدو، یخاما فایزر ډرون. دغه الوتکه په اصل کې د کیمرې دنده په غاړه وړي او یوازې د آتش فشانونو د لیدلو لپاره کارول کیږي. اوس وخت کې دغه الوتکه د اندونیزیا هیواد کې په زیاته کچه کارول کیږي. $220,000 قیمت له ځانه سره لري.